د شاعر یو بګته د شاعر سره علم نه او به چې سی ویل نو هر سړی ورته سره لقی چې واه واه یو ځل ته بیا ووایه د خرافات لږ بیا ووایه هغه له هم خوند ورکړي. نو دا خو جاهلو خلکو جوړ کړي شعرونه دي. دا خو قرآن ټکی نه دی، نه وحي ده. که د دین سره سم برابر و خو ټیک ده، او که د دین خلاف و د په ډیران یوله خزله ده څه پکې. او کله دا بګتې وایي چې میری کشتی پار لگا دینا، کشتی را لپوری باسالا پا مشکل کے گیر یما دا اللہ نے غیر بل چاہتا لگے. اے علی اے شیر خدا، علی رضی اللہ عنہ توڑی اے شیر خدا گو رتب زما کشتی پوری باس. شیر خدا رضی اللہ عنہ خواہ انسانو چه سار منزل راتلونو دا بل چاہ دلا سو لگی دو شہیدے کا. دا عبدالرحمن ابن ملجم المرادی الخارجی دلا سو لگی نطور دا سنگا مشکل کو شاوے. او ملګرو د دې یاري نه چې دشمنان ډیر وغه قبر مرلخکارا دغه نه ک په یو پټ ځای کې د شپې خاص ملګری لاړو دفن کو علي رضی الله عنه چې دشمنان ډیر دي سو کې رست به حرمتي ونه کی او طاقت میری کشتی پار لگا دے. هغه خپل دومره غټ امتحان کې واقع شو، امتحانات پر راغلي د الله رب العالمین یو لوی عظیم بنده و د الله ولی او لوی صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم خوګلور په واده وا خود چا کشتی نشي پار کوله. یاد سات دا عقیده نه هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لري او نه هغه چاته دا ویلي چې ما ته به دا اواز کې زه بدل کشته پورې باسم. دا رسول د خلکو شرکونه دي جوړ کړی دي. د شاعر یو بګته د شاعر سره علم نه او به چې سی ویل نو هر سړی ته سره لقی چې واه واه یو ځل ته بیا ووایه د خرافات لږ بیا ووایه هغه له هم خوند ورکړي. نو دا خو جاهلو خلکو جوړ کړي شعرونه دي. دا خو قرآن ټکی نه دی، نه وحي ده. که د دین سره سم برابر و خو ټیک ده، او که د دین خلاف و د په ډیران یوله خزله ده څه پکې. خرافات وی لګې سړی بکواس کوي د شریعت خلاف لګې څه پکې چې تل دې تم سر خوځې او په مطلب نه پوهېږي دا څه وی لګیا دی. نو داسې قسمه خلک چې هغوی د الله رب العالمین معرفت نه حاصل کړی په دې شرکیاتو کې به واقع شي.